سلام د ملګرو په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به یاستئ. ملګرو راځه په نننۍ ویډیو کې موږ په انډیکس اپشن باندې خبرې کوو چې انډیکس اپشن څه ته وایي، دا موږ سره څه کار کوي. ګورئ ملګرو، لومړی راځم په دې سپیسي باندې کلیک کوم. دلته زه غواړم یو فایل دې ځای څخه زه سرچ کړم. وینډوز په نوم یو فایل سرچ کوم، وینډوز لیسن په نوم باندې. تاسو چې هر څه سرچ کوئ ملګرو، نو تاسو سره به ملګرو دلته ځنډ رامنځته کېږي، تاسو سره به پروګریس بار دلته راځي، تاسو سره به بیخي په ځنډ سره هر یو فایل تاسو سره سرچ کېږي. نو څنګه کولی شو ملګرو چې موږ د دې څخه ځان خلاص کړو، موږ سره چې دلته ځنډ رامنځته نه شي په دې ځای کې. موږ څنګه کولی شو چې یوازې په څو ثانیو کې موږ هر څه سرچ کړو. نو د دې لپاره ملګرو موږ په انډیکس اپشن فالو. د دې لپاره دلته راځم، انډیکس اپشنز باندې کلیک کوم. نو دلته موډیفای باندې کلیک کوم. دلته که تاسو غواړئ چې په سی ډرایو کې تاسو سره سرچینګ په تیزۍ سره وشي، یا په ډي ډرایو کې وشي، یا په ای ډرایو کې وشي، که تاسو غواړئ چې په ټولو کې دې وشي، موږ سره تاسو ټول ته چک مارک ولګوئ، تاسو دا اوکې کړئ، دې ځای دا کلوز کړئ. بیرته راځم، زه په دې سپیسي باندې کلیک کوم. دلته زه بیا ورته لیکم، زه وینډوز لیسن دا ورته سرچ کوم. وینډوز لیسن په نوم موږ سره کوم فایل موجود نه دی، یوازې ورته وینډوز سرچ کوم. ګورئ ملګرو، موږ سره په څو ثانیو کې موږ سره هر څه راغلل، هر څه سرچ شول. موږ سره دلته پروګریس بار اوس نه راځي، موږ سره ځنډ نه رامنځته کېږي، هر څه موږ سره بیخي دقیقاً په تیزۍ سره موږ سره هر څه سرچ کېږي. نو تاسو کولی شئ ملګرو چې انډیکس اپشن د دې لپاره وکاروئ چې تاسو سره دلته ځنډ رامنځته نه شي. تاسو هر څه چې دې ځای سرچ کوئ، تاسو سره په تیزۍ په چټکۍ سره سرچ کېږي. نو دلته ملګرو راځم، بیرته انډیکس اپشنز ته راځم. نو دلته تاسو کولی شئ چې هم یوازې په سی ډرایو باندې انډیکس اپشنز اپلای کړئ، یا تاسو په ډي ډرایو باندې، همداسې په ای ډرایو باندې. نو زه غواړم چې یوازې په ای ډرایو کې همدغه انډیکس اپشن څخه کار واخلم، په نورو کې زه دا نه غواړم. نو بیرته راځم، دلته راځم، زه ورته وینډوز لیکم، دا سرچ کوم. ګورئ ملګرو چې څه موږ سره په ای ډرایو کې د وینډوز په نوم سره څه موږ سره په ای ډرایو کې موجود و، یوازې موږ ته په څو ثانیو کې سرچ شول. اوس ملګرو موږ سره پروګریس بار سرچینګ بیا هم روان دی. نو دا ملګرو موږ سره په سی ډرایو کې او په ډي ډرایو کې چې موږ سره د وینډوز په نوم کومه ډیټا موجوده وي، هغې سرچینګ روان دی. نو موږ سره چې لومړی سر کې بیخي په تیزۍ سره سرچ شول، هغه موږ سره په ای ډرایو کې موجود و. نو زه غواړم چې دغه یوازې زه ورته په سی ډرایو کې په سی ډرایو کې زه ورته چې موږ سره د انډیکس اپشن فعال شي. نو سی ډرایو ته چک مارک لګوم، دې څخه د نور څخه چک مارک ایسته کوم، بیا اوکې کوم، همداسې کلوز باندې کلیک کوم. نو دلته راځم، د سپیسي باندې کلیک کوم، زه ورته وایم چې موږ سره یوازې په سی ډرایو کې د سرچینګ وشي. دلته بیرته وینډوز ورته لیکم. ګورئ موږ سره څه په تیزۍ سره وشو. دغه څه دی چې موږ سره په سی ډرایو کې موجود دی. اوس چې موږ سره کوم پروګریس بار روان دی ملګرو، دا موږ سره په ډي ډرایو کې او په ای ډرایو کې سرچینګ کېږي. د وینډوز په نوم باندې چې موږ سره کومه ډیټا موجوده وي، په هغه پسې سرچینګ روان دی. نو دا موږ سره ملګرو د انډیکس اپشن کار و. تاسو کولی شئ چې دا انډیکس اپشن لومړی راځم، یوه بله خبره ملګرو، په انډیکس اپشن کې موږ یوازې دا نه چې موږ یوازې په سی ډرایو کې کولی شو. زه دلته په دې کوم وړوکی نشان چې ښکاري په دې باندې کلیک کوم. تاسو کولی شئ چې یو فایل ته هم انډیکس اپشن فعال کړئ. تاسو دې فایل ته انډیکس اپشن فعال کوئ، نو تاسو په دې ته چک مارک ولګوئ، تاسو بیا اوکې کوئ، دا فایل کې به تاسو سره سرچینګ په تیزۍ سره کېږي. نو یوازې د دې لپاره نه چې موږ یو ډرایو ته انډیکس اپشن فعالوو، موږ کولی شو یو فایل ته هم انډیکس اپشن فعال کړو. نو تاسو
دلته په دې چک مارک باندې کلیک وکړئ. تاسو سره په ایډریو کې چې څومره فایلونه وي تاسو هر یو فایل ته انډیکس آپشن په علاوه تاسو سره به په تیزۍ سره په هغې کې سرچ کېږي. دا ملګرو موږ سره د انډیکس آپشن کار و. تاسو کولی شئ چې د انډیکس آپشن څخه کار واخلئ. په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله موږ په د نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو. سره اوسئ.